څو ورځې مخکې خوست والي عبدالله مختار په خپلو څرګندونو کې ویلي وو نړیوالو ته یې داسې درس ورکړی چې بیا به پر افغان خاوره تیري ته زړه ښه نه کړي. ښاغلي مختار ویل د اشغال پر مهال ناټو او نړیوالو ټول قوانین مات کړل او سلګونه زره بېګناه افغانان مهاجرت ته اړ کړل او د دې ترڅنګ یې ګڼ شمېر ولسي خلک په شهادت ورسول. والي زیاته کړه د اشغال څخه د خاورې په آزادولو کې قومونو دومره همکاري کړې چې ساری نه لري. د موږ تاسې ګاونډي هیواد په موږ تاسې باندې یو غیر معقولانه یو غیر اسلامي تجاوز وکړه. د موږ تاسې په هیواد باندې بمبار وکړه. د موږ تاسې په هیواد کې وینې تویې کړې. خو الحمدلله افغانان په دې وتوانېدل چې له نمروده نیولې تر بدخشانه د دغه څومره لویه کرښه چې ده په دغه ټوله کرښه باندې په یو ساعت باندې حمله وکړي او د هغوی دغه وحشت ته یو داسې جواب ورکړي چې د دوی غاښونه یې په خپله خوله کې ورمات کړل. افغانانو باندې چا حمله کړې ده هغوی جواب ورکولی شي، د هغوی هغه غاښونه په خوله کې ماتولی شي. قومي مخورو ویل د قومونو او حکومت ترمنځ ښې اړیکې د نظام د پایښت سبب ګرځي. دوی زیاته کړه د پخوا په پرتله اسلامي امارت د قومونو انسجام او یووالي ته ډیر کار روان کړی او د نظام دغه چاره د ولسونو او حکومت ترمنځ اړیکې قوي کولی شي. په تیرو 45 کالو کې د قومونو د جوړښت لپاره د قومونو د اتحاد لپاره کام کار شوی و. اوس د اسلامي امارت په شتون کې لنکه مرغه قومونو ته د قومونو مشرانو ته خاصه ځانګړې توجه شوې ده. دا قومونه دي چې نظام په پښو دروي، نظام تقویه کوي. قومي جوړښتونه، قومي نهادونه دا په یوه ټولنه کې، په یوه نظام کې، په یوه ولسواکه ټولنه کې ډېر ارزښت لري. ځکه کوم نظامونه چې د ولس د ملاتړو نه برخمن وي هغه ډېر قوي او بنسټ ډېر پراخ منظم وي. او بیا د افغانستان کومه ټولنه چې په دا کې قومي جوړښتونه نسبت نورو هیوادونو ته، نورو قومونو ته ډېر د ارزښت وړ دي. د سرحدونو قومونو قبایلو چارو وزارت هڅه پیل کړې چې د قومونو ترمنځ یووالي او انسجام ته کار وکړي او هر کال په همدې موخه د هیواد په ټولو ولایتونو کې لویې قومي غونډې جوړوي او د قومونو ستونزې او غوښتنې له نږدې اوري او د حل لارې ورته لټوي.